د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر علي وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړی چې افغانستان سره ټولو تجارتي لارې خلاصې نکړې د پنجاب پولې به در وتړم. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له پښتونخوا سره د افغانستان ټولې سوداګریزې لارې خلاصې نکړې د پښتونخوا بلوچستان او کوټې سره به د پنجاب ټولې سوداګریزې پوله او لارې وتړي. علي وزیر نن د پی ټی ایم له لوري رابلل شوې جلسې ته وینا کوي پښتون چې هر چیرې وي پی ټی ایم به یې د اساسي حقوقو لپاره مبارزه او غږ به پورته کوي. هغه پاکستان ته خطاب کې ویلي چې نورو هیوادونو کې جګړه مه غواړه کنه خپله به پاکستان وسوځېږي. د هغه په وینا د پاکستان حکومت باید پښتنو ته د پرخ پنګونې اجازه ورکړي او هڅه ده نه کوي چې خنډونه ورته جوړ کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د لار او بر یو افغان په شعار او حقیقت څوک سترګرګه نشي پټولی او یو ځل بیا پاکستان ته خبرداری ورکوم کله افغانستان سره ټولو تجارتي لارې خلاصې نه کړې د پنجاب پولې در تړم.